سلامونه او نیکې هیلې ټولو لربر افغانانو پښتنو خویندو ورونو. نن څنګه چې ماساره موږ پاتې یو د پرون ورځ ډېر زیات تنقید په اصغر افغان باندې و. نو اصغر افغان سبا اخرنۍ میاشت دی، په دې د ده ویډیو به در باندې واورم، بیا تاسو سره خبرې کوم. نو چې ملګري را ډېر شي چې اصغر افغان د کرکټ نه نور تقاعد شو او ریټایرمنټ اعلان یې وکړو. او حقیقت دا دی چې نیوکې پرې ډېرې زیاتې وي پر اصغر افغان باندې، د هغه په ورور باندې چې دلته خپل ورور ته دا ورور یې راوستی یا دا خپله د لوبې قابل نور نه دی د افغانانو. ما مخکې ویلې چې د صحیح نیوکې د هر یو افغان ستاسې حق دی، مګر بدې ردې یا کنځلې دا هېڅوک حق نه لري. اول در باندې اصغر افغان ویډیو در باندې اورم، بیا در سره یو څو خبرې کوم د ده په باره کې. دا واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هېوادوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او سلامت اوسئ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. غوښتل مې چې تاسو نن د څو خبرې شریک کړم او ډېرې مهمې دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تېره 14 کال وړاندې زه ملي ټیم لوبغاړی او کپتان تقریبا 15 کاله کاله شاوخوا کپتان پاتې شوی یم. د ټیسټ ټیم کپتان، د آی کپ، د شل اوریزو نړیوال جام، د یو ورځنۍ د شل اوریزو تر اوس دغه پورې د نړۍ بهترین کپتان زیاتې مسابقې ګټلي دي. د تاسو دعاګانو برکت او د لوبغاړو په محنت برکت سره نن د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پرېکړه وکړم چې تر څو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع میلاوه شي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا د ما اخرنۍ لوبه د انټرنیشنل کرکټ شي استفاده، حالانکې چونکې دا فیصله کول ډېر مشکل دی لوبغاړي لپاره، ځکه لوبغاړی ډېر کوشش کوي، ډېر هلې ځلې کوي چې هغه ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. نو چې کله هغه کرکټ پرېږدي نو دا ډېره سخته پرېکړه وي، په دې باندې صرف کرکټران پوهېږي. هغه لوبغاړو نه ډېر زیاته مننه کوم چې ډېر زیات یې سپورټ کړی یم. سینه لوبغاړو نه ډېر زیاته مننه کوم، بالخصوص د خالقداد نوري نه، کریم صادق نه ډېر زیات مننه کوم چې زه کرکټ ته راوستی یم، ډېر زیات سپورټ کړی یم. نور منګل نه ډېر زیات مننه کوم، هستي ګل عابد نه، نور ډېر سینر لوبغاړي شاید ما نومونه هلته هېر شي، ټول نه ډېر زیات مننه کوم چې همیش سپورټ کړی یم او دې نه ما ډېرې زده کړې کړي دي. چې کله کپتان شوم هم د سینر لوبغاړو ډېر سپورټ کړی یم. د هغه ټول کوچ نه ډېره مننه کوم، د ټول ادارې نه ډېره مننه کوم، څومره چې ادارې مشران تېر شوي دي ټول نه ډېره مننه کوم چې ډېر زیات سپورټ کړی یم. مینوال نه ډېر زیات مننه کوم چې همیشه ډېر زیات په سختو حالاتو کې سپورټ کړی یم، ډېرې تشویق کړی یم. هغه خلکو نه هم ډېر زیات مننه کوم چې همیشه نیوکې کړي دي، نو هغوی نه هم ډېر زیات مننه ځکه کوم چې د هغوی نیوکې نه ما ډېره زده کړه کړې ده. بیا چې کله نیوکه نه وي تر زده کړه نه شي کولی. نو نن دا پرېکړه ډېره مشکله ده، خو انشاءالله موږ به کوشش کوو همیش د افغانستان د کرکټ دپاره چې د افغانستان د کرکټ پرمختګ دپاره اوسني ځوانانو ته ډېر زیات بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړی نه وسایل و، نه فیسیلیټي و، نه میدانونه، هېڅ شی هم نه و. نو ماشاءالله د اوسني ځوانانو دپاره هر څه ډېر تېر دي. موږ په ډېر سختو حالاتو په ډېر سخت شرایط کې د کرکټ ډېر پاس مقام ته راوست، نړۍ مو پېژنده. شل اورجې کې وګورئ په ټاپ 7 کې مو راوسته، یو ورځنۍ وګورئ په 9-10 نمبر کې مو راوسته. همداسې ټیسټ لوبو کې وګورئ. زه چې کله کپتان کېدم زه به تاسو یو کیسه وکړم د خپل ځان، حالانکې ما کپتاني نه کول ځکه چې کپتاني ډېر غټ ریسپانسبیلیټي، ډېره غټه ذمهواري. نو چې کله زه هغه وخت کې اجرایي ولي شفیق ستاني چې کله زه کپتان کولم نو ما پسې ډېر زیات ما حالانکې کپتاني نه اکسپټ کوله. نو خو په یوه خبره مې اکسپټ کړه چې د هېواد دپاره، د هېواد د ولس دپاره، نو هلته ما کپتاني اکسپټ کړه او هلته ما ځان سره یو تعهد وکړ، یو عهد مې ځان سره وکړ چې انشاءالله زه به چې کله کپتاني پرېږدم په داسې یو وخت کې، په داسې یو مقام کې به زه یو لوبه پرېږدم چې حالانکې د افغانستان کرکټ ما دې مقام د لوړ مقام ته رارسولی. الحمدلله هغه ورځ ده، تاسو یې ګورئ چې د افغانستان ټیم اوس نړۍ ورته ډېر متوجه ده، ورته زور ده او ډېر زیات احترام ورته لري. نو موږ همیشه هم دا کوشش کړی ده. ډېره زیاته مننه بیا هم تاسو ټولو مینهوالو څخه کوم چې تاسو موږ همیش سپورټ کړي. یو خبره زه اخره کې بیا ویل غواړم، حالانکې زه په دې سوشل میډیا کې دومره نه راځم او نه ډېر د خبرو په طریقه پوهېږم. زه چونکې د میدان سره په کرکټ پوهېږم او د کرکټ په پرمختګ پوهېږم چې څنګه باید د کرکټ پرمختګ وشي، څنګه یو ټیم جوړ شي. نو په دې کې ما بیا تجربه ډېره زیاته ده. نو زه هغه افغانان ډېر زیات ما ته نه هیله ده چې همیش د خپل لوبډله تشویق کوي، خپله لوبډله سپورټ کوي. حالانکې کله چې میچ وبېدل شي
نو دا یو خبره یاد ساتئ څومره چې ولس خفئ د هغه نه ډېر زیات لوبډله خفئ ځکه چې وایي سوځېږي هغه دی چې په کوم ځای اور بلي نو په دغه وخت کې په داسې حالاتو کې باید تاسو خپل لوبډله تشویق کړئ او تر شا یې ودرېږئ چې هغوی تر څو نور هم وکړي چې هغه راجیګ کړي ځکه یو بېللو وخت کې لوبډله ډېره زیاته غورځي نو که دې وخت کې خدای ناخواسته څوک شاته پسې خبرې کوي نو هغه نور هم غورځي نو کوشش کوئ دا موږ تاسو اوس د نه بعد ما هم دا فریضه ده چې باید موږ لوبډله راجیګ کړو چې کله خدای ناخواسته په خرابو حالاتو کې باید موږ مکمل سپورټ کړو نو بیا هم د ټولو مشرانو نه ټول نه ډېر زیات مننه کوم د ټولو ولس نه ډېر زیات مننه کوم او که په دې 14 کالو کې کېدای شي موږ ډېرې مسابقې بېللي ګټلې مسابقې کېدای شي ډېرې بېللې ګټلي نو ډېر کېدای شي ډېر خلک خفه شوي د هغه خلکو نه زه بښنه غواړم د زړه له کومې نه نو بیا هم تاسو موږ هیله ده چې خپله لوبډله ټول لوبغاړي او ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ډېره زیاته مننه ومن الله توفیق افغانان ورونو دا خو اصغر افغان زموږ ستاسې د کرکټ لوبغاړی چې مخکینی کپتان و تقاعد شو ریټایرمنټ اعلان یې وکړو موږ ته ډېره مننه کوو موږ یې ډېر احترام کوو چې واقعي افغانستان ته ډېر ویاړونه راوړي دي او مطلب دا دی چې دا په ډېر ښه ټیم کې د تقاعد دغه شو ځکه چې افغانانو نیوکې هم ډېرې وي او دی خپل هم پوهېږي نو هر شی چې په یو عزت او په دغه کې پرېښودل شي د هغې بیا خوند ډېر زیات وي نو موږ د نه مننه کوو تاسې واقعي ډېر په سخت ټیم کې راغلي وي چې هغې وخت کې افغانستان کرکټ ټیم په دنیا کې رسمي نه و بیا تاسې یا داسې نور کریم صادق دی یا تاج ملوک دی یا دا نور هلکان چې وو دغه ټول تقریبا تاسې ټول په یو ځای کې وي او د افغانستان ټیم یا نبي ساخیل یا دا ټول خپل هغه دې ځای ته هم راورسو ښه یو خبره دا ده چې ښه م کړي د افغانستان سره د افغانانو سره یا د وطن ته خدمت کړی هغه هېڅکله نه هېرېږي چا چې خیانت کړی هغه هم نه هېرېږي نو موږ تاسې نه هم د ټول ټیم ګورې افغانان ورو موږ همیشه دا یو خبره تاسې ټولو ته دا کوو چې مهرباني وکئ تاسې د خپل ټیم سپورټ وکئ داسې مه کوئ چې یو میچ بیلي موږ بیا یو دم ورور سره مهربانه یو ورځ سړی هیرو کړو بله ورځ وروره د اسمان نه لاندې راوغړو زیرو ته جوړ کړو نو موږ او تاسې به د خپل ټیم پوره سپورټ کوو یو میچ موږ بیللی هېڅ څه شی هم نه دي شوي ولې موږ داسې پوسټونه وکړو ولې داسې بد رد وي ولې داسې دغه وکړو نن اصغر افغان تقاعد شو که بله ورځ موږ خدای ناخواسته راشد خان پسې داسې کار وکړو یا محمد نبي پسې وکړو یا یو بل لوبغاړي پسې وکړو یا نجیب زدران پسې وکړو یا مجیب زدران پسې وکړو یا درزازي پسې وکړو نو هغه به بله ورځ مجبور شي دغه شان دی به دغه ته راشي د وخت نه مخکې به هغه ریټیر شي یا تقاعد به شي نو لطفا دا تاسې ټولو افغانانو نه زموږ دا په دغه ده چې عزت په احترام باندې ګوره نیوکې ګوره زه داسې نه یم چې تاسې نیوکې مه کوئ زه هر یو ته یم چې څومره نیوکې تاسې کولی شي خو چوکاټ یې معلومي د یو چا شخصي حریم ته مه ځئ که هر یو لوبغاړی خوښ نه یي دلته پرفارمنس نه ورکوي دا ډېره ښه خبره ده چې کوم یو لوبغاړی دلته پرفارمنس نه ورکوي کارکردګي نه سلامونه ته وعلیکم سلام عزتمن شي نو نن د افغانستان د کرکټ ټیم مخکنی لوبغاړی اصغر افغان اصغر ستانکزی نن د کرکټ د دنیا نه بس ریټایرمنټ یا تقاعد اعلان وکړو سبا یې اخرنی میچ دی نو ورونو سار ما یو ویډیو هم کړې وه زما په دې پیج کې لاندې پرته ده او په هغه ویډیو کې موږ دا غوښتنه د اصغر افغان نه کړې وه چې ته خپله فیصله وکړه زه در باندې هغه ویډیو ګورم ته خپله فیصله وکړه چې ستا ته حق لري په دې ټیم کې پاتې شي که پاتې نه شي نو زه در باندې هغه سارنۍ خپله ویډیو در باندې ګورم پوه شولې هغه در باندې ګورم سارنۍ ویډیو دا ویډیو پرون د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د کرکټ اړې راشي او همداسې اصغر ستانکزی د خپل ځان په باره کې دا د ښه زما ویډیو یو انچ وروسته افغانان تېر نن په بیسودو کې تاسې په آینده کې په کرکټ ټیم کې د ده باید په نورو میچونو کې دا ونه ولوبول شي دا وارې ما چې کومه ستاسې دا ستاسې غوښتنه وه اصغر ستانکزی د خپل ځان په باره کې فکر سوچ وکړي چې آیا د ده ځای جوړېږي که نه جوړېږي ځکه 20 وریځونو میچ چې دی 2020 دا د ینګ ځوانانو 15 کاله عمر کې هغه خلکو له پکار دی او کریم جنت چې دی ګوره دا ما سر دا غوښتنه دغه نه کړې وه د افغانستان زه نه یم چې زما په وجه تقاعد شوی یا زما سره کومه دغه وه خو ما ورته ډېر په معتبر یا ډېر په انساني په چوکاټ کې مې ورته غوښتنه وکړه چې دا د افغانانو غوښتنه ده چې تا نور افغانان غواړي که نه دي غواړي
نو خپل انسان دی دا پوهیږي چې یاره نور زما په ټیم کې په حساب باندې زه نشم کولی پرفارمنس یا مانه لوبه نوره نه کیږي یا نور ځوانانو ته د چانس ورکوم. دا مې یو خبره ده چې بل زمونږ ځوان 20 کلنې یا 22 کلنې یا 19 کلنې نو هغه راشي او دلته ولوبېږي ځکه دا هر چا ونې ځواني تېره شوې دغه د 15-15 عمر چې دا سړي د زور د طاقت وخت دی یعنې دې وخت کې سړی هغه په حساب سړیتوب هم زده کوي او طاقت هم پخېږي. نو دغه ټیم دغه ځوانانو ته دی چې دغه ځوانانو ته ټیم ورکړي او دا یو ډېره ښه ګورئ هم به وظیفه اجرا شي هم به د الله په نیت باندې د غاړه خلاصی چې یاره د ده نه نوره پرفارمنس کار ته نه کېدو بل ته چانس ورکړو نورو خلکو ته چانس ورکړو. هم به افغانان د دې نه بیا خوشحاله وي چې یاره دا پلانې وګوره څومره مخلص و څومره د وطن دپاره کار کوو وګوره نورو دغه ته نه کېږي لوبه ته نه کېږي هغه تقاوت یې واغوسته. اوس اصغر افغان چې تقاوت واغوسته ریټیر شو د کرکټ نه نو موږ ته مننه کوو ځکه په وخت سره دا فیصله وه. سبا اخرانه میچ دی موږ او تاسې به ورته ډېر عزت ورکوو ډېر احترام به ورته ورکوو. افغانان ورنو ګورې پام کوه چې داسې غلط پوسټونه اوس هم ونه کوي د چا شکل پورې خاندل یا چا پسې غلط د چا عکس جوړول دا خو تا څومره غټه ګناه ده. و د یو انسان عکس ته جوړی الله پیدا کړی الله ښایسته دی بدرنګ دی هغه بېله معامله ده مګر هم انسان ته راغلي د هغې عکس داسې جوړی یا پې د سپي سر لګې یا پې د پیشو سر لګې یا پې د خوږ سر لګې یا پې یو بل کارټون ته جوړی نو دا خو ته الله سره په دغه کېږي ځکه الله پیدا کړی انسان او ته د هغې شکل لرې بل رقم جوړ یعنې ګورئ ورونو دا فیسبوک چې دی زه داسې نه یم چې تاسې مبارزه مه کوئ که سیاسي مبارزه کوئ که همداسې فني د ټوکو ټقال وي که نور وي که هر څنګه وي خو د خدای دپاره د یو انسان پورې خندا مه کوئ د یو قوم د ژبې پورې خندا مه کوئ د انسانانو پورې خندا مه کوئ یو چاته په سپک نظر مه ګورئ قسم په خدای چې چاته په سپک نظر وګورئ تا ته به خلک په سپک نظر ګوري هېڅ کله دا کار مه کوئ ځکه الله موږ او تاسې الله پیدا کړي دا ټوله دنیا الله پیدا کړې ده نو که تور دی که سپین دی تور په سپین او سپین په تور دا موږ او تاسې ګوره اسلام موږ ته ویلی دي. نو خبره دا ده چې موږ د اصغر افغان نه ډېره مننه کوو چې ډېره په وخت سره فیصله وکړه او موږ هر یو لوبغاړي ته چې د افغانستان په ټیم کې وي چې لوبه نشي کولی لطفا ځای بل ته پرېږدئ ځکه زموږ د افغانانو دپاره یوازې د خوشحالۍ همدغه کرکټ دی. موږ په وطن کې خوشحالي موږ زه خو چې راغړ شوی یم وروره همدا جنګونه دي همدا تبعي ده همدا افغان وجله ده همدا ماجرتوب دی والله کې هم د دې نه بل شی لیدلی دغه یو کرکټ دی چې موږ ته په خوله باندې مسکا موږ افغانان ټول را جمع کوي د یو بیرغ د لاندې د یو خلک رانه جوړوي ټول خلک موږ په دغه باندې خوشحالیږو. اوس که دغه د خوشحالۍ ځای موږ نه واغلي نو قسم په خدای دی چې موږ په ژوندونو باندې مړي هسې هم یتیمان یو موږ داسې یو لکه یتیمان د افغانان ځکه هر څه ګډ وډ شو دغه تاسې ګورئ زه نه غواړم چې سیاست طرف ته ډېر لاړ شم ځکه ملي اردو هم لاړه نظام هم د میانده زما د سترګو د وړاندې 2 ځل دا کار وشو یو ځل په 1992 کې چې د ډاکټر نجیب حکومت ختم شو نظام پولیس هر شی هم د لاسه ورکړه او اوس د اشرف غني صاحب په حکومت کې دا کار وشو چې زما په ژوند کې دا 2 ځل ما دا بدبختي لیدلې ده بدبختي خو دا 15 کاله 4 کاله ده چې موږ پې اخته یو. نو خبره دا ده چې افغانان ورونو د خپل ټیم به پوره سپورټ کوئ. سبا له د خیر د افغانستان میچ دی که افغانستان سبا له میچ وګټلو نو بیا د افغانستان 4 پوینټه کېږي او د افغانستان رن اوسط یعنی رن اوسط چې دی هغه ډېر ښه دی نو بیا او افغانستان ته ډېر چانس پیدا کېږي. که خدای نخواسته موږ او تاسې راپاسېږو منفي تبلیغات په فیسبوک باندې ګورو دا فیسبوک دا ټي وي دا هر سړي په لاس کې دی دا لوبغاړی هم ګوري دا رئیس جمهور هم ګوري دا اوس خو اشرف غني صاحب تلی دی هغه وخت سره ماته یو ملګري ویلې قسم یې راته وخوړو چې ستا هر یو ویډیو اشرف غني داسې نه چې ګنې زه داسې دغه یم دا د هر چا ګوري داسې نه چې زما یوازې دا خبره څوک د بل طرف ته ونیسي یعنې د هر سړي که پوسټ کې ویډیو کې ځکه لاس کې دی دغه دی مخې ته راځي داسې دغه نه ده چې ګنې یو سړی ستا خوښ دی او ناخوښ دی خو دا کتل کېږي او چې څوک څومره شیرینګ کېږي خو بیا ډېر زیاته خلک ګوري. نو خبره دا ده چې دا لوبغاړي هم ستاسې دا ګوري د خپل هم بیا متاثره کېږي د خپل هم د تاثیر لاندې راځي ګوره وطن کې هم بدبختۍ نه دي او دلته موږ او تاسې په لوبغاړو باندې فشار راوړو بې ځایه ده کو راشد خان موږ ته څومره ویاړ راوړو د دنیا زه ورته مبارکي ویم راشد خان تا ته مبارکي ویم سلامونه هم د کوم بچو چې تیزترین 6 اورونو کې 100 وکټې واغستې یعنې تیزترین د دنیا په دا کې دا څومره د ویاړ خبر ده افغانانو
د دنیا څومره ټیمونه دي او په دې کې زمونږ اتل زمونږ قهرمان راشد خان په شل ورځونو میچو کې 100 وکټې د ټول نه تیزترین ده واغستې. یعنې په دنیا کې نمبر 1 بالر دا اولنی شو چې 100 وکټې په 20 اوور کې او تیزترین یې واغستې. نو دا یو ویاړ دی که نه دی؟ نور خو داسې موږ نه شي کولی چې سیا مهربانه موږ ته دې وطن هم جوړ کړي او دلته وروره کرکټ هم راله کوي. خو دغه موږ دپاره د افتخار ځای دی، دغه زموږ دپاره د فخر ځای دی. نو افغانان ورونو بالکل به د خپل ټیم د نبی جان یا د راشد خان یا د داسې به نه کوو چې موږ غوښتنه کوو د خپل ټیم نه چې بعضې شیونه دا کې محمد شهزاد چې دی ښه بیټسمین دی. زما هر سړي خوښېږي، زه یو دغه انسان دی، یو خوش اخلاقه، هغه ټوقې ټقال هم کوي، خو بیټینګ ته یې لږه توجه ورکړه، خپله وکټه ملوس کوه، خپله وکټه ګوره. پرون تاسې نه دی، پرون محمد شهزاد هم خپله وکټه د پاکستان په خلاف چې کم میچ شو، محمد شهزاد هم ځان په خپله وټ کو. حضرت زادی خو داسې و چې هغه بال داسې دغه رحمان الله ګربز ځان په خپله وټ کو، اصغر افغان ځان په خپله وټ کو، د دې نه پسې راتېر شه بل څوک و چې هغه هم ځان په خپله وټ کو. نو خبره چې زموږ 4 وکټې پرون ځانونه په خپله وټ کړه، یعنې بالر نه دی وټ کړي، دي خپله ځانونه وټ کړه. خو که دې چې د صحیح لوبه کړې وې، صحیح په ټکنیک چلېدلی وې، صحیح د پیچ په حساب چلېدلی وې، د بالر په حساب چلېدلی وې، نو زمونږ کېدی شي پرون موږ 100 رنزونه کړی وې. که موږ 100 رنزونه کړی وې خو میچ هم ګټلو که نه افغانانو ورونو. نو خبره دا ده چې دې شیونو ته باید موږ توجه راواړو، نه داسې وکړو چې صاحب اوس زه یو خبره کوم، زه فرض کړو زه یو لوبغاړی یم او ته ماته کنځلې کې بدې ردې راته وې، ایا زه ستا خبره منم؟ خو که چېرته د ورورۍ په فضا کې، د افغانیت د انساني په فضا کې راته وې چې وروره دا شی د اصلاح کا، ډېر په مینه محبت، ګوره هر سړي ته چې دا وې دا خبره مني. او که نه ته یو سړي ته وې چې ګوره موږ هم افغانان پښتانه یو، پښتون افغان چې دا په رضا دغه ته نه دي، په حساب باندې په زور جنت ته نه دي او په رضا ته سره دوزخ ته ځي. نه دې خبرې څه مطلب یې دا دی چې بد رد که یو سړي ته ته وي هغه ته نشي اصلاح کولی، هغې ته تیز کړه د اصلاح کوشش مه کوه، ځکه چې ته په کم حساب د هغې نه د اصلاح کوشش غواړې، هغه خو تا سره نور هم قص کوي، نور هم ضد کوي. ولاکې دا خو لا مسلمانان افغانان پښتانه یو چې یو انګریز ته هم داسې وي، یو فرانسوي ته هم وي چې په ضد ورسره خبره کوي، تا سره وروره قص کوي، تا ستا خبره نه مني. مګر که ورته ووایې چې پلیز تھینک یو، هغه دغه ورته ووایې سې مهربانه بېرته وروره هغه سړی راماتېږي. نو دغه شان دي زموږ او تاسې باید چې هر څه نیوکه وي، که په نبي وانې کوئ، که په نورو لوبغاړې کوئ، نو ډېر د انسانیت او د افغانیت په فضا کې ورونو دغه یو د کرکټ دغه دی. خدای نخواسته که دا ختم شو، دغه بیرغ، دغه ملي سرود څومره خوند موږ له راځي، څومره انرژي موږ ته راکوي چې دغه خپل ملي درې رنګه بیرغ ځلیږي په میدان باندې، او خپل ملي سرود چې ټول افغانان ورته ولاړي او په سینو باندې لاسونه ایښي. همیشه دې الله تعالی زموږ دغه اتلان قهرمانان ژوندي راته لري. او د اصغر افغان نه ډېره مننه کوو، ډېره ښه فیصله دې وکړه، په وخت فیصله دې وکړه، هم د افغانانو غوښتنه وه او هم دغه وخت داسې و چې تا باید دا تقاوت یا ریټایرمنټ واغستو. الله تعالی دې خپل فامیل سره خوشحاله لره، الله تعالی دې عزتمن لره، او زمونږ ویاړې، زمونږ افتخار، زمونږ ورورې بالکل ستا ډېر دغه موږ منو او په الله دې سپارم. ښه وخت ولرئ. همدغومره لایف د اصغر افغان په باره کې چې هغه نور د کرکټ نه استعفا ورکړه. سبا یې اخرنی میچ دی، ښایسته ښایسته پوسټونه ورته وکوئ او ډېر په عزت او په احترام باندې رخصت کوئ. ګورئ د اسټرالیا یا د پاکستان یا د انډیا یا د انګلینډ یو کلاړي چې رخصتي کېږي یو لوبغاړی، هغې ته ډېر عزت هم لوبغاړي ورکوي هم ولس ورکوي. دغې نه به بالکل به داسې وي چې 0 اختلافات، او سبا د اصغر افغان اخرنی میچ دی، ډېر په احترام باندې به رخصتو. دا زموږ هم اسلامي، افغاني، انساني او پښتونولي وظیفه ده. په الله سپارم. ښه وخت ولرئ. الله دې وکړي چې افغانستان سبا میچ هم وګټي او سیمي فاینل ته به انشاءالله وځي. خدای